هر یو ټپ لرا پټي وطنا ستا هر یو درد لرا قرار وطنا سوچ ژوند دی استاد دفاع دا د کندهار ښار په 12مه ناحیه دریم ګذر کې د کانال کیندلو او شپږو پلچکونو د جوړولو پروژه ده. ستا هر یو ټپ لرا پټي وطنا ستا هر یو درد لرا قرار وطنا. دغه کانال 618 متره اوږدوالی او 2 متره بردوالی لري. 2 هفتې مخکې د یاد کانال د کیندلو چارې راپیل شوي دي. تر دې دمه یې 10% کار مخته تللی دی او پاته کارونه به یې د 4 میاشتو په موده کې بشپړ شي. ته د میرویس ته د ابدال هیواد یې، ته د عمر ته د جلال هیواد یې، ته تسلیم دی ټمخې د نړۍ. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې تقریبا 104 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 15 کسان په مسلکي ډول او 9 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. دا د سره ژمنه کوو په دې کار کولو موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته وینېدو ته د کار زمینه برابره شوله. موږ د کندهار ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا د کار زمینه برابره کړل. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو. اول چې موږ کندنکاري کوو فزیکي کانکریټ اچوو، کانکریټ هم چې واچول وروسته د هغې نه د ډبرو دیوالونه دي چې 80 سانتي د دیوالو عرض دی او 1 متر او 10 سانتي جګوالی دی. یوازینی هدف د خلکو غوښتنه او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي او بل هدف د دې څخه دا دی چې د یادې ساحې اوسېدونکي د باران په وخت کې چې کله دوی د اوبو د ستونزو سره مخ وه نو د ټولو فرعي قصو چرۍ او اوبه به و دغه کانال ته راځي او بالاخره به د کانال څخه وځي د ساحې څخه. استاد دفاع بکو لهر رقیب لهر غیاب. دغه کانال په کیندلو سره او د یادو پلچکانو په جوړولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. موږ خو د دې ښاروالۍ څخه ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ځینې کوو. پخوا دلته به اوبه بهېدلې، دا کورو ته به ننوتلې، خلک ډېر ورسره په تکلیف وه. اوس خو دا چرۍ چې جوړه شوه یعنې هغه چرۍ جوړه شوې ده ډېر خلک ورسره وسات شوي دي. نو دې خوا سره هم خلک ډېر وسات دي. لا دې ژوند دې ډېر شه زلمي زړګه کا ستا د هر زخم په پوښتنه کوو له هر غلام له هر غدار